سلامونه او درنښت ګران لیدونکو په دې ویډیو کې درته د مایکروټیک ډیوایس به څنګه موږ د ان ټي پی سرور په توګه کنفیګر کوو او یا به هم څنګه د ان ټي پی کلاینټ په توګه کنفیګر کوو په دې ویډیو کې درته ان شاء الله په دې موضوع باندې خبرې کوم. اول راځو ان ټي پی معنا دا نتورک ټایم پروتوکول د ملګرو یو پروتوکول دی کوم چې یو ډي پی کاروي او هم د یو ډي پی پورت 123 کاروي سره دې ته مو پام وي چې فایروال لري به مشکلات ته جوړ نه کړي. ان ټي پی داسې یو پروتوکول دی چې څه کار کوي ستاسو په یو نیټورک کې چې څومره کمپیوټر دي سرور دي یا د نیټورک ډیوایسونه دي د دې ټولو ترمنځ ټایم سنکرونایز کوي یعنی په یو وخت کې باید په ټولو ډیوایسونو کې ټایم یو شان داسې نه چې په مایکروټیک په یو ډیوایس کې 9 بجې په بل کې 9 په بل کې 2000 شي او په بل کې لا بیخي 2000 شي باید په ټولو کې ټایم یو شان وي even usually within a millisecond یعنی millisecond کې باید فرق ونه وسی تاسو بس وایئ چې ولې موږ په ټولو ډیوایسونو کې ټایم یو شان ټاکو ولې باید سوي ملګرو زه ساده مثال درکم ځینې سرویسز داسې دي چې تاسو د هغه ډیوایسونو ټایم او ډیټ صحیح نه وي ایون چلیږي نو تاسو به کلی کوڅو کې د زیاتره ملګرو مشکلات ټربل شوټ کړي عام خلک هغه واتس اپ کې ډیټ ان ټایم صحیح نه وي کنه په موبایل کې البته نو تاسو ته موبایل راوړي واتس اپ ته چې ورته نوځل ته وایي چې ډیټ ان ټایم مو صحیح نه دی دا صحیح کوي هغه تاسو پوهیږئ خو نه پوهیږئ کنه تاسو له ډیټ ان ټایم برابروي بیکار کوي همداسې تاسو بریلی ډیر مشکلات وګورئ چې معمولی ډیټ ان ټایم صحیح نه وي مشکلات ولري نو بیا کار نه کوي ملګرو بل اهم د څه لپاره دی ګورئ د لاګ انالیسس لپاره کله تاسو ډیټابیس کې کاروئ ډیټابیس کاروئ هغه کې انټری کیږي د دې لپاره دا ډیر اهم دی لاګ جنریټ شوی دی چې په 9 بجې باندې یو کس لاګین شو نو تاسو ډیټ ان ټایم صحیح نه دی 9 بجې هغه ته بل ټیم درکوي ته راغلې 9 بجې 2021 باندې یو کس لاګین شوی دی اوس ته وایي چې اوس 2026 دی نو 2021 باندې څنګه کس لاګین شوی دی تقریبا د شپږ کاله پخوانۍ خبر ده نو ستاسو د ډیوایسونو ډیټ ان ټایم ولې ډیر اهم دی لاګ انالیسز ان ټربل شوټینګ لپاره ټربل شوټینګ کې څومره اهم دی څه شي وي چا کړي دي په کوم ټیم کړي سکیورټي اتنټیکیشن لپاره هم دی دلته تاسو لیکل چې اس اس ال او ټي ال اس سرټیفیکیټ خو دومره په ټایم دغه باندې ډیفند کوي په ډیټ ټایم باندې چې بیخي راځي وایم ځکه یو څه وخت مخکې سره د سخت مشکلاتو کې څه شوی نو ملګرو سکیجولینګ لپاره تاسو بس سکیجولینګ کوئ کنه البته راتلونکي کې موږ د سکیجولینګ ویډیوګانې اهله ریکارډ کړي دي تاسو ته به هغه اپلوډ شي چې تاسو سکیجول لګولی چې د شپې په 9 بجې دا سکیجول وچلاوه بیک اپ واخله یا بل کار وکړه او ستاسو ډیټ ان ټایم صحیح نه هغه 9 بجې دا خو ستاسو د کلاک مربوط چلیږي تاسو سره هغه د ورځې تقریبا یعنی 15 یا 4 بجې کیږي نو ډیر اهم دی ملګرو ستاسو په ټولو ډیوایسونو کې باید ډیټ ان ټایم یو شان وي اوس که تاسو مینولي مزه دا طریقه ډیره سخته ده چې په ټولو ډیوایسونو کې ډیټ ان ټایم برابروي بیا هم مخکې وروسته کیږي نو د دې لپاره موږ ان ټي پی پروتوکول کاروو صحیح ده ملګرو په ترتیب خو پوه شئ ان ټي پی هم دې لپاره دی چې په ټولو ډیوایسونو کې ډیټ ان ټایم یو شان وي ولې لاګ انالیسس ټربل شوټینګ لپاره چې لاګ موږ ګورو همدارنګه ډیټابیس چې کله موږ سره وي اس اس ال او ټي ال اس لپاره همدارنګه سکیجولینګ لپاره نور ډیر شیان لپاره ډیر زیات اهم دی په یو انټرپرایز نیټورک کې تاسو ډیټ ان ټایم باید ټول سم ووسي خملګرو ډیټ ان ټایم موږ د کوم ځای نه اخلو تاسو موږ دوه خبرې کوو موږ سره به یو ان ټي پی سرور وي ان ټي پی سرور هغه سرور ته ویل کیږي کوم چې به موږ ته وخت راکوي ان ټي پی کلاینټ هغه چاته ویل کیږي کوم چې وخت اخلي د رمنې پر زړه داسې فکر کوم چې دا ان ټي پی سرور دی فلحال اوس او دا به موږ ته ټایم راکوي نو دې ته د ټولو ډیوایسونو ته چې ټایم ورکوي دا ډیوایس به ورکوي او په دې کې به ان ټي پی پروتوکول درنه ښکاره خبره ده نو کوم ډیوایس چې موږ ته ټایم راکوي هغه به ان ټي پی سرور وي موږ چې د ټایم اخلو موږ به ان ټي پی کلاینټ اوس څه کار کوم زه یو مایکروټیک ډیوایس اول از ان ټي پی کلاینټ کنفیګر کوم چې بل چا ټایم واخلي او وروسته بیا راځم دا ان ټي پی سرور کنفیګر کوم چې اوس بل چا ته ټایم ورکړي راځم خپل مایکروټیک ډیوایس باکسس کوم اول به زه وګورم چې ما سره انټرنیټ شته که نه ځکه موږ خو لوکل دلته د ان ټي پی سرور نه لرو په دنیا کې موږ سره پری ان ټي پی سرور اویلیبل دی ملګرو چې موږ ول هغې نه ګټه اخلو څنګه کوم ځای کې پیدا کوی شو ګورئ ملګرو سمپلی انټرنیټ کې تاسو سره یې راوشي ولیکئ ان ټي پی پول پروجیکټ دنیا کې یو غټ پروجیکټ دی خپل ویب سایټ لري چې دی تاسو ته پری د ان ټي پی سرور دی په دنیا کې آلریډي نو تاسو راځئ دلته لیکي ان ټي پی پول پروجیکټ د دغه ویب سایټ ته ځئ
دوی په دنیا کې فری ان ټي پی سرور یې خېدي چې تاسو ډیټ اینډ ټایم کوریکټ درکې بس تاسو صرف هغه راخستل دي زه صبر کوم تاسو را لوډ شي اوس ماته ښه ملګرو دلته تاسو به ولیکئ په براوزر کې ګوګل ته به راشئ ان ټي پی پول پروجیکټ ګوره دا یو بیگ ورچوال کلسټر اف ټایم سرور دی چې میلیونونو خلکو ته دوی څه ورکوي اوس نه پوهېږم پر سم ریزن دا ویب سایټ زه نشم اکسس کولی اوس د ویډیو منځ کې ټربل شوټینګ رالی زه وروسته به ټربل شوټ کړو خو که چېرې تاسو دې ویب سایټ ته لاړ شئ موبایل کې ما اکسس کړی په خپل انټرنیټ باندې نو دلته لیکلي افریقا دپاره دغومره سرورې دي تاسو بیا را سرچ کوئ ما ته لیکلي ایشیا دپاره 580 سرورې موږ لرو زه په ایشیا کلیک کوم دلته تاسو ته اوس نه ښکاري دلته خیر د ما همداسې سرچ کړی بیا نو د ایشیا دپاره ما ته ټول سرورې راغستې ګوره داسې همدا چې کوم دي zero.asia.full.net org داسې همدا بیا دې کې افغانستان هم شته افغانستان چې زه کلیک وکړم په افغانستان دپاره دوی 18 سرورې لري نو بیا د هغې څه ماته راغستې داسې چې zero.af.full.net.org هم داسې ښه نو دا تاسو هم دغه ان ټي پی فول پروجیکټ نه را پیدا کولی شئ زه به اوس راوالم د نمونې په ډول دا صحیح شوه دا داسې اوکې کوم دلته راځم ملګرو تاسو وګورئ زما ټایم د مایکروټیک وګورئ دلته د څلورمې میاشتې 30 تاریخ دی دا ما خپله څه کړو حالان کې اوس د 15 میاشتې نه هم تاریخ دی او دلته وګورئ 6 بجې او 3:50 دلته 4 بجې او 1 یعنې زما ټایم چې دی هغه صحیح نه دی که تاسو ټایم صحیح کوئ مینولي نو بیا خو موږ دلته راځو سیسټم ته او کلاک ته چې مینولي زه دې نه ټایم صحیح کوم خو نه زه خو وایم چې د څه په تھرو باید وشي که نه نو د هغې دپاره زه راځم سیسټم ته دا د ان ټي پي کلاینټ په توګه کنفیګر کوم دې نه انیبلډ اخلم موډ یونیکاسټ اخلم دې باندې وروسته خبرې کوو یونیکاسټ معنی زما ډیوایس باید ورځي او د هغې نه باید ټایم راواخلي دلته د ان ټي پي سرور هغه څه اچوم ګوره zero.asia.full.net.org یو شو که نه ملګرو ښه پریکټس دا تاسو پلس باندې کلیک وکړئ یو بل هم راوالی ځکه دوی داسې کار کوي چې ګوري چې کوم یو ته ډیلی کموي زر جواب ورکوي همغه رااخلي دا زه راځم دا دویم هم راواخیستو دلته پیسټ کوم تاسو کولی شئ چې پلس باندې کلیک وکړئ بل هم راوالی ګورئ ملګرو دې کې سینټ سرور نشته سینټ سټاټم نشته سیسټم آپسیټ نشته زه اپلای کوم اوکې کوم شاید زما دا څه چې کوم دی ملګرو دا انسایډ د وي ام دی او زموږ انټرنیټ هم کم دی نو شاید لږ په ځنډ دا کار وشي خو زه راځم سیسټم ته او راځم ان ټي پي کلاینټ ته لا اوسه پورې نه دی سینکرونایز شوی ښه نو زه دلته راځم سیسټم ته انټرنیټ به وي خو لږ شاید په ځنډ ځواب راکړي 8888 جواب راځي ګورو چې څه وخت سینکرونایز کیږي آی پی سیسټم ته په بخښنې سره ان ټي پي کلاینټ ګورئ ملګرو چې څه ما سره سینکرونایز شو فکر مو شته سټارټ مې 2 راکړو او دا څه سیسټم آپسیټ 11 ملي سیکنډ راکړو خو تاسو وګورئ چې ټایم اوس هم زما نه دی دقیق راځم سیسټم ته بیا راځم کلاک ته صحیح شو که نه ټایم صحیح شو ملګرو ما ته چې لږ وخت به اخلي ګورئ ما ټایم نه دی صحیح کړی تاسو وکتو ښه چې خپله صحیح شو البته زما د ملګرو سیسټم لږ په سلو په دې دی چې دا زموږ انټرنیټ هم کم دی بیا زما کمپیوټر ته انټرنیټ راغلی بیا داخل ما ویم ویر ورک سټیشن ته ورکړی نو ټایم خپله صحیح شو 2015 د 15 نه هم شو 6 بجې 55 او 9 فکر مو شته 8 دا ټایم دی د چا نه راواغستو دغه د ان ټي پي سرور نه ګورئ مې بي زما د دې او کلاک دا ما خپله صحیح کړی دی او دې ترمنځ لږ فرق وي ګوره دا نړیوال ټایم دی ته 50 نه 50 شپږ 50 اوکې صحیح دی دواړه تقریبا سره ورته دي ښه ملګرو ټایم د کوم ځای نه رالی ګوره دلته راشئ سیسټم ته ان ټي پي کلاینټ ته اوس دلته معلومات ته در کوم په دې کې سینکرونایز شو دلته وګورئ د چا نه دا ټایم در اخیستی zero.asia.full.ntp.org سټاټم ته وګورئ سټاټم یې څو دی سټاټم یې 2 دی او ملي سیکنډ آپسیټ څومره دی منفي 14 ملي سیکنډ دی یعنې نړیوال کلاک سره زما 14 ملي سیکنډ فرق دی تقریبا 10 پورې بیا هم ګزاره کوي دا لږ ډېر دی خو وجه دا ده چې لږ ډیلی ډېره ده ملګرو اوس راځو په دې باندې خو پوه شوئ اوس دا سټاټم درته وایم او دا آپسیټ درته وایم چې په دې مو پوه کوم چې دا څه معنا لري څه خبره ده ها ملګرو سټاټم څه ته وایي دلته ما دوه عکسونو کې تاسو ته سټاټم راغستي سټاټم معنا څه رقم چې لکه تاسو هغه ریپ او نور پروتوکول کې ویلي هاپ
ملګرو سټارډم نمبر 0 چې کوم دی دا اټومیک کلاک وي، اصلي کلاک وي، ټایم وي، دا جی پی ایس وي یا سټلایټ وي چې دا اصلي د ټولې دنیا ټایم څه کوي. د دوی سره چې څوک مستقیما کنیکټ وي او د هغوی نه دا څه راخلي ټایم، هغې ته سټارټم 1 وایي. لکه زه اوس سټارټم 2 یم، د اټومیک کلاک سره بل سرور چې ان ټي پي والا ماته پرې راکړی دی هغه د کلاک سره کنیکټ دی، نو هغه سټارټم 1 شو. کله چې هغه ماته دا ټایم راکړي زه سټارټم 2 شوم. اوس زما دا هغه سټارټم 2 دی، تاسو وګورئ که نه سټارټم 2. اوس همدا ان ټي پي کلاینټ دی که نه د سټارټم 1 نه ټایم راغستی. اوس که دا زه بیرته د ان ټي پي سرور په توګه کنفیګر کړم او دوی بل چاته انټرنیټ دغه ورکړي په بخښنې سره ټایم ورکړي، لکه زما څنګ کې بل مایکروټیک دی هغه ته دا ټایم ورکړي، نو د هغه دپاره بیا راځي سټارټم نمبر 3. دا خبره زده کوي ملګرو. سټارټم تر څو پورې اکسپټیبل دی؟ د 0 نه تر 15 پورې. چې سټارټم نمبر 16 شو بیا یې نه مني، ټایم نه اخیستل کېږي، ځکه دا بیخي ډېر زیات نښوال چې یو کلاک بل ته ورکړي، بل ته ورکړي، بل ته ورکړي. نو سټارټم باندې به پوه شوي یاستئ چې زه اوس دا زما سټارټم نمبر 2 دی، ها یعنی مستقیما هغه سټارټم نمبر 1 نه ما انټرنیټ اغست، هغه انټرنیټ نه بغن سره ټایم اغسته. اپسیټ ته وګورئ، یعنی زما او د اصلي اټومیک کلاک د ټول دنیا د پاره چې ټایم ساتي، زما او د هغې ترمنځ فرق چې دی هغه په ملي سیکنډ کې دی. تاسو به کتلي که نه موږ تاسو چې په لاسونو باندې دا ساعتونه دغه کوو ملګري سره پوښتنه وکړو ولا څنګه چل دی، دونه دي. زما سره ترمنځ 3 منټه فرق دی، 4 منټه فرق دی. نو په دې کې فرق څومره دی؟ لږ په ملي سیکنډ کې دی. زما او د اصلي د دنیا کلاک چې کوم دی د هغې ترمنځ هغه ډیلی او یا فرق چې دی هغه په ملي سیکنډ کې دی. ګوره ثانیې کې نه، دلته مو 100 دېرش دي، دلته 8 دېرش دي، خو ملي سیکنډ کې زما او د هغې په ګنټه کې فرق دی. نو دا اپسیټ شو او دا سټارټم شو. صحیح ده. زه کولی شم چې د افغانستان والا څه دلته ورکړم. ګورئ دا راځم، دا داسې دیز نه کاپي کوم، دلته راځم، دا یو د افغانستان والا او دا والا دویم د افغانستان والا. صحیح ده. تاسو کولی شئ چې یو د ایشیا ورکړئ، یو د افغانستان ورکړئ، سپیسیفیک مشکل نشته. دې نه اپلای کوئ، اوکې کوئ. دا چې کله ټایم رالي نو ما تاسو ته ویل چې په ریل کې به دومره وخت تاسو نه نیسئ، خو دلته ما لږ وخت په دې نیسي چې دا سیز چې کوم دی راواغستو او ما لږ وګورئ چې سپیسیفیک مې د افغانستان هغه راواغستو، نو ما ته بیا سټارټم 1 رالی. فکر مو شته که نه؟ او ملي ګوره هغه اپسیټ ټایم هم لږ راکم شو، ځکه د افغانستان والا ما ته نسبتا نږدې دی، ځکه چې افغانستان نوم ورته ورکړی حتما د افغانستان دپاره سپیسیفیک کړی، او ما د ټولې مخکې د ایشیا والا راغستی و. نو ایشیا والا خو د ټولو هېوادونو دپاره کې مې بي ما نه لږ لرې و، نو ټایم دغه ډیلې هم لږ ډېره وه. هغه ټایم چې کوم و زما او د نړیوال کلاک ترمنځ ټایم فرق هم لږ ډېر و، او زه دویم سټارټم کې راتلم. اوس دا سټارټم 1 کې رالی. صحیح ده. انشاءالله چې په سټارټم او په اپسیټ به پوه شوي یاستئ. اوس زه څه کار کوم؟ زه راځم اوس وایم تا خو کلاک ټایم واغوستو که نه، خو ته اوس بل چا ته ټایم ورکوه. نو دې لپاره به زه راځم ان ټي پي سرور ته، دا به اوس څه کومه دې نه به دا انیبل کړم، دا اوس خلکو ټایم ورکوي. څنګه اوس ته وایم، خو دلته ملټي کاسټ او مینی کاسټ دی ملګرو. براډکاسټ به هم نالئ، ملټي کاسټ به هم نالئ، مینی کاسټ به هم نالئ. براډکاسټ عموما داسې چې زما دا سرور به خلکو ته اتوماتیکلی وایي چې ټایم والا ټایم والا. نه سړیا، یونیکاسټ بای ډیفالت چې انیبل واخلي دا یونیکاسټ دی. کلاینټ باید ما نه غوښتنه وکړي چې ټایم راکړه، نو زه به ورته بیا ټایم ورکوم. دلته وګوره که دا اپشن ولګوئ چې یوز لوکل کلاک، زما کلاک وکاروه. نه زما کلاک مه کاروه، ما ټایم اخیستی همغه ورکوه. او سټارټم څو ورکړم؟ 5. زه ورته نه، کوم چې راځي همغه اخله. د دې نه اپلای کا، اوکې کا. اوس څه کار وشو؟ ما دې ته چې ټایم راغلی د سټارټم 1 په توګه. صحیح ده. اوس دا چې بل چاته ټایم ورکوي، یعنی دې ډیوایس مستقیما د سټارټم 1 نه اخیستی دی. څوک چې اتوماتیکلی د کلاک 0 سره کنیکټ دی. ګوره دلته راشئ سیسټم ته، ان ټي پي کلاینټ ته، ګوره دې مستقیما د چا نه دغه اخیستی دی، دا ټایم مستقیما د هغه کلاک نه اخیستی دی څوک چې ډایرکټ د اټومیک کلاک سره وصل دی. نو دا نسبتا ښه دی. خاصه چې اوس زما نه چې یو ډیوایس بل لکه دا خو کلاینټ هم شو که نه، د بل چا نه ټایم واغوستو، اوس سرور هم شو، بل چاته هم دا ټایم هم ورکوي. اوس څنګه چې ډیوایس د ده سره کنیکټ کېږي د ده آی پي اډرس به ورکوي. ګوره دغه ان ټي پي سرور کې موږ آی پي اډرس هم ورکولی شو، نیم هم ورکولی شو. که ډي ان ایس کنفیګر به نوم ورکوه که نه آی پی اډرس ورکړه. اوس زما د دې ډیوایس لکه چې آی پي اډرس دی 10.0.0.1، نو هغه څنګه کې بل مایکروټیک والا به راشي ان ټي پي سرور کې ما هغه به کنیکټ یو که نه، هغه به ورکړي 10.0.0.1. هغه چې ما نه ټایم والي د هغې دپاره به سټارټم 2، ځکه هغه له ما سره کنیکټ دی، زه له هغه سټارټم 1 سره کنیکټ یم. سټارټم 1 مستقیما له سټارټم 0 سره کنیکټ دی. دلته ما تاسو ښودلي یو که نه سټارټم 0 خپله اټومیک کلاک یا جی پی ایس یا سټلایټ وي.
ماته چې چا انټرنیټ مې کړی ته راځي ماته چې چا ټایم را کړی هغه سټارډم 1 دی یعنی معنا زه مستقیم د سټارډم 1 سره کنیکټ یم هغه د کلاک سره کنیکټ دي نو دا ترتیب چې څومره داسې اوږدېږي هغه نه پروسه لګه څه کېږي نو ما سره چې بل نفر کنیکټ شي د هغې لپاره به سټارټم 2 راځي ملګرو په مایکروټیک کې چې تاسو څومره ویډیوګانې ګورئ تاسو نه په سټراټم پوه کوي نه په اپسیټ پوه کوي مستقیما راځي اوکې او نیکسټ او مایکروټیک وایم همداسې چې همداسې وکړي صرف خلک پوه کوي نور بیهایند د سین په ان ټي پي او چې یو ډي پي پورټ 123 کاروي او یا داسې شی دی په دې مه پوه کوئ خو زه وایم چې تاسو زه پوه کړم نو په دې به انشاءالله پوه شوي نو هم دا اوس هم کلاینټ شو ملګرو او هم سرور شو د سټراټم 1 نه ټایم واغستو اوس به خلکو ته ورکوي چې چاته ټایم ورکوي هغه به سټراټم 2 کېږي صحیح ده انشاءالله بل ملګري یوه خبر دلته یاد ساتئ چې د کلاک ته زه راشم تاسو دې نه کولی شئ چې کلاک مینولي هم سیټ کړئ خو ما مینولي سیټ نه کو چې کله تاسو مینولي ټایم سیټ کوئ دلته به راځي دې کې به ټایم اخلي ملګري یوه خبره یاد ساتئ دا بیا هم کوم ان ټي پي تا ته ټایم زون نه درکوي موږ هر هېواد خپل ټایم زون لري د افغانستان ټایم زون چې کوم دی دا جی ایم ټي دی دې ما تاسو به اکثر وکړئ جی ایم ټي مثبت 4 ګنټې او 30 منټه سمانا جی ایم ټي نړیوال ټایم دی گرین وچ مین ټایم د نړۍ هغه اصلي نقطه د کوم چې ټایم معلومیږي موږ د هغوی نه 4 ګنټې او 30 منټه لري پاکستان به 15 ګنټې تر لري دی یا په بخښنې سره 15 ګنټې اهیډ دی موږ د جی ایم ټي د ټایم نه 4 ګنټې او 30 منټه مخکې پاکستان 15 ګنټې مخکې دلته اوس 7 بجې او 3 دي پاکستان کې به 7 بجې او 3 دي شو دا ځان ته پته ولګي تاسو به سرچ وکړئ چې جی ایم ټي او یو ټي سي ترمنځ څه فرق دی صحیح ده نو دا ټایم زون به ورته تاسو ښایي ملګرو ان ټي پي ګوره تا ته ټایم زون نه درکوي یوه خبره بیا هم کوم ان ټي پي تا ته ټایم زون نه درکوي هغه تا ته ټایم درکوي چې دنیا اوس څه ټایم دی خو ته به ورته وایي چې زه د جی ایم ټي نه څومره لرې یم یا زه په بخښنې سره د جی ایم ټي نه زه څومره اهیډ یم څومره ترې مخکې یم څومره ترې وروسته یم جی ایم ټي کې تاسو کتلی شئ چې ټایم هلته 0 وي موږ د جی ایم ټي نه 4 ګنټې او 30 منټه څه یو نو د دې نه 4 ګنټې وروسته شه په جی ایم ټي کې به اوس دغه ټایم وي کوم چې په انګلینډ کې دی آی تھنک نو صحیح ده ملګرو که تاسو دلته ټایم زون اټو ډیټیکټ واخلئ نو بیا تاسو ضرورت نشي تاسو مینولي څه ورکړئ بس خپله ډیټیکټ کوي خو ملګرو بیا خبره دا ده که تاسو چېرته بیا د ستاسو ټایم زون دی څنګه ډیټ کوئ تاسو کوم هېواد کوئ د ستاسو په آی پي اډرس باندې نو که چېرته تاسو بیا وي پي ان کارولی نو بیا به غلط ټایم زون درکوي اوس د نمونې په ډول همدې ان ټي پي نه ما ټایم واغوستو که نه خو دلته ما ګوره ټایم زون ما مینولي سیټ کړی 4 ګنټې او 30 که زه دا راشم دا 15 ګنټې کما بیا به ما د پاکستان ټایم راکوي چې کوم 7 بجې او 4 دی ښه دې ته مو فکر ګورې ملګرو چې ما سره ټایم شو 7 بجې او 4 دی حالانکه دلته وګوره دلته ما سره ټایم دی خپل کمپیوټر کې زما 7 بجې او 4 ولې ما ټایم زون چینج کړو ګوره که سیسټم ته راشم ان ټي پي په بغیر سره کلاک ته راشم او دلته زه راشم ټایم زون ته ما ټایم زون 15 ګنټې کو یعنی ما ورته ویل چې موږ د جی ایم ټي نه 15 ګنټې مخکې یو چې 15 ګنټې مخکې ګوره اوس دې کې د ان ټي پي څه غلطي ده ان ټي پي خو تاله ټایم درکوي د یوه خبر ځان سره نوٹ کړئ ان ټي پي give you only the time you have to select your time zone بیا به ستا له ټایم زون ریلیټډ ته ټایم برابرې ما ورته ویل چې زه د جی ایم ټي نه 15 ګنټې مخکې یم زموږ دا هېواد داسې دی نو هغې ما ته ویل صحیح ده تاسو سره به اوس ټیم یې دلته 7 بجې او 15 دی حالانکه موږ سره اوس 7 بجې دی 7 بجې او 15 دی نه د افغانستان ټایم زون معلوم دی 4 بجې دیش څه معنا یعنی افغانستان د گرین وچ مین ټایم 4 ګنټې او 30 منټه مخکې دی دا خبره یاد ساتئ دا به تاسو ورته وایي اپلای اوکې تاسو ته به اوس ګوره ټایم بېرته 7 بجې 15 شو یار تاسو ته پر ټایم دا دی تاسو دې باندې سرچ وکړئ ښه چې جی ایم ټي څه معنا ده واټ از جی ایم ټي اینډ افغانستان ټایم زون دلته وایي green which mean time is a foundational non-shifting time zone چې یو ټي سي بیا څه شی دی مو سرچ وکړئ بټوین دا لندن کې دی ګوره افغانستان اپریټ افغانستان په یو ټي سي 4 او 30 نو ملګرو دې خبر تاسو پام وي که چې تاسو سیسټم ته راشئ کلاک ته راشئ اټو ډیټیکټ چې واخلئ ام خپله به یې ډیټیکټ کي خو که چېرې تاسو وی پی ان کاروئ ستاسو وی پی ان د نمونې په ډول ستاسو آی پی اډرس چینج وي چې آی پی اډرس چینج کړو تاسو لندن کېږئ یا بل ځای اخلئ بیا راځي مشکلات ورکوي نو ټایم زون کوشش وکړئ ورته خپله واخلئ تاسو اوس ملګرو ګوره څومره شیان مو زده کړل هم مو ان ټي پي کلاینټ هم ان ټي پي سرور هم مو سټراټم زده کړو هم مو اپسیټ زده کړو هم مو ټایم زون زده کړو اوس تاسو سرچ وکړئ جی ایم ټي او یو ټي سي ترمنځ څه فرق دی افغانستان ولې 4 ګنټې او 30 منټه د جی ایم ټي نه مخکې دی پاکستان 15 دی تاسو سرچ وکړئ خدای په امان